منا أخوات منا أخوات منا أخوات منا أخوات منا أخوات وشاق سما أو هوارا زخم زخم شاړو تا غټون راوړه بهارا. عرض سلام ادای احترام دارم خدمت شما، خدمت بینندگان محترم و همکاران تکنیکی تان. من عرفان الله عرفان هستم، یک تن از کارمندان پروژه وچ کانال کندهار ناحیه اول گذر چهارم شهر کندهار. این پروژه طوری که شما در جریان هستین و میبینین پروژه وچ کانال میگن به اینجا که به طول 250 متر یک طرف و 250 متر طرف دیگه سنگکاری میشه به می ناحیه مربوطه و عرضش هم 4 متر است. وقت از به تعداد روز کاری 105 روز است که ما از اول مارچ این کار را شروع کردیم انشالله که با یاری خداوند به پای اکمال برسانیم. در حدود 80 نفر 81 نفر ما شامل کار داریم، من اسکیل لیبر یا کارگر غیر ماهر و در حدود 15 نفر اسکیل لیبر یا کارگران ماهر، بناها، استاد، سوپروایزران و انجینیران در اینجا شامل کار هستند. در حدود 40% کار ما 50% در حدود پیشرفت کرده و ماه مبارک رمضان بخیر سپری شد. کارها کمی مشکلات داشت اما از عید به این طرف کارها بسیار به سرعت جریان داره که انشالله به وقت تعیین شده ما برای مردم محل، برای مردم شهر قندهار انشالله این پروژه را به وجه حسن تقدیمشان خواد کردیم. طوری که شما مشاهده میکنین در قسمت اول ما کندنکاری داریم. کندنکاری هر دو طرف به طول 500 متر میشه که باید کندنکاری شود. بعد از او از پشت سر از متحدا بازی آماده میشه که PCC میگن. بعد از او شامل سنگکاری میشه در حدود 3 متر و 60 سانتی تقریبا سنگکاری میشه و کار ما بازوارکاری امی پشت سر سنگکاری است. باز بعد از کار ما ختم میشه انشالله. خل محمد مینوم دی وروره زموږ ټول ځوانان پر کار دي اوم دغه زموږ اړوند مانده چې دی دغه په خېږي موږ ته دا ډېره فایده ده و موږ په ډېر په خوشحاله یو ډېر په دغه سره چې داسې اوس نور کارونه یې اول هغه زموږ مانده دی در نیمه پرې په خېږي اخوا بیا پاته ده چې بیا هغه پسې شروع سي نور به هم دا زموږ ځوانان ټول د لیبر کار او موږ به ډېر ځینې خوشحاله یو موږ ډېر خوشحاله یو په دې چې اوس دا زموږ مانده پوخ سي دا زموږ منچکې په دې سره ډېر پرمختګ کوي دا زموږ علاقه او دا اوس دلته زموږ سره اخته چې داسې ځوانان چې هغه کم در اوسه دا کار هم نه یې کړی خو بېکاره دي اوس حالنده د دې پر کار جا چې په دغه کار اخته دي را سره ډېر خوشحاله دي. میراب د اول نه یې د وچ بد نه بسېدونکی یم د وایل مشکلات ډېر و بېکاره ګرځېدو په کوڅو کې ګرځېدو په پره لار چې په ولاړو هغه ته به ولاړو. اوس شکر دی الحمدلله د کوره مخته خپله کار راته جوړېږي کار باندې مزینه راته برابره شوله داسې ما غوندې نور ځوانان په کار اخته دي. موږ غواړو چې دغسې نور کارونه راته شروع شي. موږ غواړو د مشرانو څخه دا هیله لرو چې موږ ته نور کارونه شروع شي. دغه نور ځوانان بیکاره دي له نشو له غلاو سره هر څه سره ګرځېدلي دي. موږ غواړو چې دغسې نور کارونه شروع شي. اوس موږ د کلیو د محل خلک چې ګرده خوشحاله دي په خپلو کارو باندې میاشت پر میاشت ځوانان په نوبت خپل په کار اخته دي. که زموږ ته داسې کارونه شروع شي موږ به د غلا او د هرې خوا څخه به زموږ ځوانان نه ګرځېدي نه نشو. زما نوم کامل احمد دی، د اولې ناحیې د څلورم ګذر اوسېدونکی یم. دې ځای مشکلات بیخي ډېر وه. دلته چې مثلا دا اوبه د هغه قوتل مرچې دغه څخه دا مانده راځي در دغه ځای مثلا د اوبه ټول پر دا ځای تېرېږي بیا دا خلک کورونه یې مړي دي د خلکو ته کورو ته اوبه ورنوتلې دغه کورونه یې مثلا دا کړي دي ویجاړ کړي دي خراب کړي دي کوچنیان یې وړي دي وژلي دي بدبویي وه دغه هر څه مثلا مشکلات یې بیخي ډېر وه. نو دا د چې مانده چې جوړېږي موږ وسایل ډېره په دې کې موږ ته جوړېږي بس ډېره اسانتیا برابرېږي. یو خو د ښار نظم ډسپلین هم مراعات کېږي چې مثلا د ځای سمیږي بله د ځای د محل یو شو موږ په اصطلاح یو شودار یو خوندور یو سټنډرډ جوړېږي. نو دا موږ ډېر خوشحاله دي دغه مانده ښاروالۍ څخه. زما نوم فیض محمد دی د اولې ناحیې اوسېدونکی. علت خو نو ورورکه جانه داسې وي دا زابر کې به غماش وي بدبویي به جوړه وه ګرده کلي وطن د محله به ګردو سره به مشکل کې وو چې مرداري وي او چټلي وه پر دغه ځای باندې پیدا کېده. په راتلونکي به ډېر ښه خوند وي که ښه به سم سي. موږ د ښاروال سره ډېرې غوښتنې لرو کور یې ودان دې ښاروال ډېر کارونه موږ ته کړي. الحمدلله چې په افغانستان کې اوس په کندهار خصوصا په کندهار کې ډېر کار روان دی
او خصوصا د زموږ د کلي د مانده کار اوس الحمدلله چې اوس پر مخ روان دی. دغه څنګه زموږ کور دی نو چې وخت دلته چې مثال د مانده به ډک و یا به کله بند و، مثال یو ځای به بند سوی و، هغه دغه لښتۍ نه و بشتیر سوی، نو موږ ډېر سره په عذاب و. کله به په کورو کې بویونه وای، مثال د بوی سره په تکلیف و. خو الحمدلله چې مثال اوس دغه کار جاري مره زموږ دپاره ډېر د مثال د وسایي زمینه هم برابرېږي. بیا یې د خزان زور پر نازکو پاڼو برمشه، بیا یې د خزان زور پر نازکو پاڼو برمشه، ګل د استقلال مو سلامت لره بداره، زخم زخم شاړو ته غټو راوړه بهاره.